وای دین محمد بیا بس اوښتې دي یاره یاره لالا بس نه دی اوښتی اخبار دې الټه نیولی دی یاره نن مې ګلاس په غاړه اړولی دی په لار کې ولاړ یاست راسه خرابېږئ او څه وویلې یاره دا بدماشي په مخه راخڅېده وایي ما ګیلاس په غاړه اړولی دی ښه ودرېږه تاسو ویلې تا ګلاس مې په غاړه اړولی دی او یاره نن ګلاس په غاړه اړولی دی والله چې ډرم په غاړه واړی که چپله راته وګورې پالش والا دا چې وټې را ښه مضبوطه را پالش که هو دا خو ربړي چپله کې دي تا له زه د ټیم پاس والا ښکاره کېږم چې ربړي چپله کې دې راخیستې دي وایي را پالش یې که زه تا د ټیم پاس والا ښکاره کېږم پړته سوال دی بل محمده څنګه یې جوړې برابر یې اتا محمده یاره دا زړه مې غواړي چې د باچا سلامت سره یوه چنه منه ونیسمه زه یو دغه راګورم مقابلې له مې نفس خیزي یاره ته نه یې خبر یا زه منې ده که خبر یم باچا سلامت چې اعلان کړی و څنګه اعلان یې کړی دی به دوی تر اوسه لا په خبر نه دی هغه اعلان کړی ول که چا له زمري سره مقابله وکړه زما لور یې ګټلې ده څه وایې که له زمري سره مقابله وکړه زما لور یې سره ګټلې ده هو نو خو درځه سي پر ورسو نو ته درځه ورسو ښه هو راځه باچا سلامت صاحب تا د چیش اعلان کړی دی ما خو دغه اعلان کړی دی او بالکل مې کړی دی خو د زمري سره کار چا مقابله وکړه او بس دغه مقابله د کار چا وکړه بس ما لور یې ګټلې ده دا اعلان بالکل ما کړی دی تی به څنګه اساس چنه منه بول سره ونیسئ که مې خوند نه وي باچا سلامت صاحب موږ تیار یو موږ راغلي مقابلې له یو چې بیا له خپلې خبرې وانه وړې بس موږ مقابلې له تیار یو زمری راښی زمری چیرې ولاړ دی د خپلې خبرې به څنګه اوړم ستا دماغ خراب دی باچا سلامت یم د وخت باچا یم نه بس تی داسې چم وکئ په دا خونه کې ما زمریان تړلي دي بس ورسئ پې وردانګئ صحیح ده موږ دواړه تیار یو باچا سلامت صاحب څنګه موږ دواړه تیار شاباس نر ځوانې داسې نران زما په کار دي داسې زمریان زما په کار دي زما لور دې ګټلې ده بېشکه دې ګټلې ده باچا سلامت صاحب کیسه خو داسې وله مقابله خو مې وګټله مازې مې د کشنیانو پیمپر اچولی ولی پیمپر مې اوس هم ډک دی